د ایران د ولسمشر د مړینې باره کې طالبانو رئیس الوزرا څه وویل او پاکستان څه وکړل، څوک پرې خفه دي او څوک پرې خوشحاله دي. په ایران باندې اسرائیل ډېر خوشحاله دي او بعضې افغانان هم په دې خاطر خوشحاله دي چې ایران د افغان مهاجرینو سره سخت ظلمونه کړي دي. نو ښه ده چې رئیس جمهور یې مړ شو. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ایران د مخکني ولسمشر ابراهیم رئیسي په مړینه نن دوشنبه د غوي 21 په دغه هیواد کې ماتم اعلان کړ. ښاغلي شریف ویلي د دغه ماتم له امله به د پاکستان بیرغ نیم ځوړند وي. د دې ترڅنګ شهباز شریف زیاته کړې چې په تهران کې به هم د پاکستان په سفارت کې د دغه هیواد بیرغ نیم ځوړند وي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د چورلکې غورځېدو په پیښه کې د ایران مخکني ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر په مړینه خواشیني ښودلې او ویلي دي چې هغه د پاکستان ښه دوست و چې یوه میاشت وړاندې یې پاکستان د کوربتوب ویاړ درلود. بلخوا د پاکستان ولسمشر آصف زرداری هم د ایران د مخکني ولسمشر بهرنیو چارو وزیر او نورو په مړینه خواخوږي څرګنده کړې ده او د ابراهیم رئیسي کړنې یې وستایلې. او همداسې د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د ایران د مخکني ولسمشر ابراهیم رئیسي او ورسره مل پلاوي د چورلکې غورځېدو له امله خواشیني څرګنده کړې ده. مولا محمد حسن اخوند ویلي چې د طالبانو مشران په دې پیښه ژور خواشیني او اغیزمن دي. په هغې خبرپاڼه کې چې د ذبیح الله مجاهد په رسمي ایکس پاڼه خپره شوې ویل شوي موږ د ایران له حکومت او د دغه هیواد له خلکو او د قربانیانو له کورنیو سره په دغه غم کې ځان شریک ګڼو. د ایران ملت او حکومت ته د تسلیت مراتب وړاندې کوو. جنرال مبین بیا لیکلي دي ایران د افغانستان ګاونډی هیواد دی، تر ډیره حده تاریخي او ګډ مشترکات سره لرو. دا چې په یاده پیښه تر ټولو زیات اسرائیل خوښ دي، نو د ایران د ولس سره غم شریکي کوو او صبر ورته غواړو.